حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله جنت ته داخل شولو نو آلتا د قرآن تلاوت اوري فرشتو د قرآن آواز اورم لګیا یم په جنت کې دا درجه چاته ملو شوې ده فرشتو ته عرض کوي چې دا حارث بن نعمان دی ولا درجه ته سلام ملو شولا چې دا درجه ته زکه ملو شولا چې دغه د خپل مور تابعدار دی د خپل مور تابعدار دی چې مور ته کوم حکم وکړي او سر سترګو باندې تسلیموي خدای پاک ول دغه درجه ورکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په ژوند باندې د قرآن تلاوت आवाज په جنت کې واوریدل بدوزي کې بدوزي باندې وس یو څو تفریقان خجوام تاسو په سوشل میډیا باندې یو وړکی دا او یو الک دی دا ایسه تختیدلی دی زهرا دعا زهرا او هغه وړکی نامه زهیر بیا سوشل میډیا باندې دواله ډیر زیات بد حالات شروع شوي دي راشو کسو چې دغه دا کار چې کم کړی دی دا بغیر د مور و پلار د پښتنې خپل کور نه دغه وړکی وتلی ده او دغه تللی ده دغه کار یې څنګه کړی دی نمبر 1 دغه کار جایز ده که ناجایز ده دویم نمبر دا چې دغه کار وکړلو د مور و پلار په تربیت کې کمی و مور و پلار تربیت سم نه کړی چې دا لاړه وتښتېدله دویم نمبر سوال مې دا دی او دریم نمبر یو پیغام مې لیر کوم اول نمبر سوال دا لاړه هغه وړکي سره یې نکاح وکړله نکاح یې وشوله خو دغه کور نه تګ وتل مور یې جاړي په عدالتونو کې جاړي لګیا ده چغې وهي ټنډورې وهي چې کاش چې ما سره مې صرف لږه لور مې میلاو شي ما تاسو ته حدیث مبارک بیان کړلو محبوب علیہ السلام فرمایي که رب راضي کوي نو مور و پلار راضي کا که رب خفه کوي نو مور و پلار خفه کا دغه ماشومې او دغه وړکې مور و پلار خفه کړل او هغه خپل ملګری راضي کړلو نو په دغه خبره باندې نه رب خفه دی دغه عمل یې غلط دی دا اقدام یې غلط دی دا کار یې چې کم کړی ده بالکل ناروا او حرام کار یې کړی چې خپل کور نه تښتېدلی هغه وړکي سره یې نکاح وکړله په ده باندې نه رب راضي نه دی ناراضه شولو ځکه چې مور و پلار یې خفه کړل او محبوب فرمایي چې که رب راضي کوي مور و پلار راضي کا او که رب خفه کوي مور و پلار خفه کا دغه خپل مور و پلار خفه کړي دي دا کار یې سله وکړل دغه ټرینډ سله شروع شولو د وړکې سله کورونه وځي آیا مور و پلار په تربیت کې کمی دی مور و پلار خو بچو ته د هغه وخت کې غوږونو له راغلل په نصیحتونو په مدرسه کې استاد ته یې چې نصیحت ورته وکړه په سکول کې استاد ته یې چې نصیحت ورته وکړه په خپله ورته هم نصیحتونه کوي هغه مور ورته هم نصیحتونه کوي هغې نه پس ته هم زامن او لورانې دارنګې قدمونه پورته کوي د څه وجه ده تاسو ته پته ده چې دغو دغه ریلیشنشپ دغو چې دا تعلق جوړ شوی دی د څه وجې نه جوړ شوی دی د پبجي گیم د وجې نه جوړ شوی دی پبجي گیم کې څه تعلق جوړ شولو 3 کالو نه یې څه کانټیکټ کو دریم کال باندې وتښتېدله نو ای مور پلارانو واورو خپل بچو لږ چیک بیلنس کوو که زامن دي که لورانې دي صرف موبایل ویله مه ورکوه چې خپل مازغه ټنډه کې او دغه له موبایل ورکړي چې بس لګیا دی گیم کوي نه دا آخري زمانې فتنه ده فتنه فساد دی دغه صحیح استعمال هم کیدی شي غلط استعمال هم کیږي که چېرته بچي ته مخامخ کښېنې چې بچیه کولاو که ABC پکې یاده کا قرآن مجید تلاوت پکې واوره الف باتا سا پکې یاد کا 1 2 3 پکې یاد کا بالکل صحیح کار دی خو که نه اغله دې پاره ورکړو چې پکې ګیمونه کوي نو بیا به حساب والا خدا نه خاسته دارنګې غم تا کور له هم راتلی شي نو آخري پیغام مې دا دی چې خپل ماشومان که نارینه دی او که زنانه دی دې طرف ته ویلا بالکل رجحان ما جوړو